السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالقدیر افریدي د ملنګیار ټي وي چینل نه. نن د 14مې ویډیو سره حاضر یم د دعا قبلېدو دپاره. قرآني آیات دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض نوالا لعلکم تفلحون پورې سورة العمران 190 آیات نواله تر 200 پورې تقریبا 11 آیاتونه په دې کې راځي. سورة العمران 4مه سپاره کې. خاصیت د دې آیات دا دی: نبی کریم صلی الله علیه و وسلم به تهجد مانځه نه پس دا رکوع لوستله. دینه غټ فضیلت به کوم یو کېدی شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې لره لوستو. دې چې کوم وخت کې ولولې او څه دعا وغواړې انشاءالله چې پوره به شي.